تریخوالی له مرچک څخه واقعي دارو درمل جوړوي. اصلي مواد یې کاپسایسین نومیږي او داسې ترخه دي چې پر پوست یا بدن کې د درد احساس را پیدا کوي. موږ درد احساسوو. دا اصلا ذایقه نه ده بلکې درد دی. درد بیا څه نتیجه لري؟ په وجود کې د سټرس غبرګون رامنځته کیږي. مثلا دا چې ګرمي احساسوو، خوله کوو. دا د دې اصلي نښانې دي چې استقلاب یا میتابولیزم تحریک کیږي. دغه ګرمي ده چې د عضلاتو شخوالي پر ضد هم کاریږي. په تیره د بندونو او ملا درد په برخه کې ډیر مفید ګرم پلاسترونه او ملهم تمامیږي چې کاپسایسین لري. کاپسایسین زموږ په بدن کې یو خاص نیونکی یا ریسپټور پورې نښلي. هغه د کلسیم یو کانال دی چې په پایله کې د درد او ګرمۍ لیږدونکي ریښې د کاپسایسین لخوا تحریک کیږي او په دې سره یو ځای د ګرمۍ تعامل رامنځته کیږي. Eine lokale Wärmereaktion entsteht. تینا ماینکا د کاپسایسین پر اغیز تحقیق کړی دی. هدف یې د اعصابو د سختو دردونو معالجه ده چې بل شی ورته فایده نه لري. دغه ډاکټره د لوړ دوز پلاسترونه کاروي. هغه د درملتون د پلاسترونو څخه 40 برابر زیات کاپسایسین لري. ځکه د استعمال ساحه هم بیخي متفاوته ده. په پوستکي کې د اعصابو وړې ریښې د لوړ ډوز د کاپسایسین له کبله په موقتي ډول د منځه ځي او یو څه وخت وروسته بیرته په پوست کې راټوکېږي. اغېز یې تر 3 میاشتو پورې دوام لري چې په دې توګه د اعصابو درد زغمل کیږي. خو د لوړ دوز او همداراز د عادي پلورل کېدونکو پلاسترونو او ملهمونو په برخه کې جانبي عوارض هم شته، لکه د پوست سوروالی، پړسوب یا خارښت. احتیاط باید وشي ځکه چې په تیره بیا د شکرې ناروغان ډیر وخت حساس غبرګون ښیي. څه چې پر پوست فایده لري، مثلا چوشکي تابلیتونو په توګه د خولې پر غشایي مخاطو هم ښه تاثیر کوي. د کپسول په ډول کاپسایسین له داخله ټول وجود راګرموي. د کاپسایسین ټابلیټونه چې په کم دوز کاپسایسین ولري، مثلا د ستوني او غاړې د دردونو لپاره کاریږي. ځینې خلک کاپسایسین د غذایی تکمیلونکي په توکي په صفت هم کاروي. دغه کار په طبیعي شکل په دې کې د مرچک په استعمال هم امکان لري. په تیارولو کې مهمه ده چې د مرچو پلي ډیر وخت پاخه شي چې موثر مواد ورڅخه خارج شي. مرچ که وچ وي او که تازه دواړه کاپسایسین لري. بل خبره ده چې په خوړو کې مرچک زموږ د معافیتي سیستم لپاره هم ګټه لري. مرچ تر لیمو هم زیات ویټامین سی لري. دا چې ویټامین سی تودوخه نشي زغملی، نو د ویټامین سی لویه برخه په پخلي کې ضایع کیږي، خو یوه برخه بیا هم پاتې وي. دغه کوچنی پلی ډیر ستر اغیز لري. چیلی یا مرچک د عضلاتو درد راکموي، میتابولیزم یا استقلاب تحریکوي او معافیتي سیستم ته هم ګټه لري.